الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رسول صلى الله عليه وسلم مبارك سيرت من بينه او دي سيرت د بينولو دلاسه دي الله سبحانه وتعالى زمونږ ټولو بخانو کې، او الله سبحانه وتعالى من ټول دغه انسان سره په جنت الفردوس کې یو ځای کې د چا سیرت چې بیانو، او الله دې موږ د عمل کولو توفیق راکړي. موږ په آخرني بیان کې دا خبره بیان کړې وه چې رسول صلی الله علیه وسلم ته وحی څنګه راله په غار حرا کې. د هغې نه بعد بیا څه چلو شو. رسول صلی الله علیه وسلم چې کله د خدیجه رضی الله عنها کور ته راغی، نو بیا د هغې نه بعد څه شوي دا موږ تفصیلا بیان کړي، او بیا د وحي اقسام موږ اووه اقسام بیان کړي، او دا خبره موږ کړې وه چې اتم قسم پکې بعض علما بیانوي خو هغه کمزوری دی. د هغې نه بعد بیا دا خبره موږ کړې وه چې دا وحي بنده شوې وه د څه مودې دپاره، نو هغه څومره وخت چې بنده شوې وه دا خبره موږ تفصیلا ذکر کړې وه، او څو پیرې وحي بنده شوې ده دا خبره موږ بیان کړې وه. بیا چې کله په رسول الله وسلم باندې وحي شروع شوه او رسول الله وسلم په لاره روانو، جبریل علیه السلام مخې له ورغی، د ځمکې او د اسمان په منځ کې په کرسۍ باندې ناست. نو رسول الله وسلم ویرېد او کور ته راغی، وی په ما باندې صادر راواچوئ. الله سبحانه وتعالی آیتونه نازل کړو: یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربک فاصبر. دا شپږ آیتونه الله سبحانه وتعالی نازل کړو. نو د دې ځای الله سبحانه وتعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د دعوت هغه ذمهواري ورته په غاړه کړه چې د اوس نه ستا کار شروع شو. قم پاسه فانذر، نو خلک ویله وه دا خبره موږ بیانه کړې وه چې هغه رسول صلی الله علیه وسلم پاڅېدو، نو بیا پاڅېدلی هغه چې رسول صلی الله علیه وسلم پاڅېدو او د مرګ پورې بیا ناست نه دی، او دا دعوت او دا جهاد متصل دغې شان ساتلی دی. د هغې نه بعد بیا رسول صلی الله علیه وسلم دعوت شروع کړو. دا د دعوت ابتدا شو، په ذهن کې ساتئ چې د دې ځای نه رسول صلی الله علیه وسلم دعوت شروع کړو: یا ایها المدثر قم فانذر. اوس راځو دې دعوت له. نن به انشاءالله په دې درس کې دا بیانو چې رسول صلی الله علیه وسلم دعوت څنګه شروع کو، او پټ دعوت یې څنګه کړو، او بیا د دعوت څنګه راښکاره کو، او قریش ته څنګه پته ولګېده چې دی دا خبرې کوي. نو علما دا چل کوي، د سیرت علما، چې د دعوت دا زمانه دا په دوو حصو کې تقسیموي. یو ته ویل کېږي مکی دور، او بل ته ویل کېږي مدني دور. مکی زمانه، مدني زمانه. په مکه کې دعوت، په مدینه کې دعوت. نو په مکه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم 14 کاله دعوت کړی، په مدینه کې 10 کاله دعوت کړی، دا ټول 30 کاله شو. او د نبوت د میلادېدو نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم 30 کاله په دنیا کې تیر کړي، نو دا 30 کاله شو. د مدینې هغه مرحلې له خو به وروسته راځو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو، بیا څه کړي څه نه کړي، هغه وروستنۍ خبره کې سره الله ژوندي وساتلو. خو بیا د مکې د زمانه چې کومه ده دا هم په 3 حصو باندې تقسیم ده. اولنۍ حصه پټ دعوت 3 کالو پورې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکاره دعوت نه دی کړی، په اوله کې پټ دعوت یې کړی دی د څو کالو پورې؟ 3 کالو پورې. د هغې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکاره دعوت شروع کړو په مکه کې د 4 کال نه واله د 10 پورې. نو دا څو کاله شو؟ دا 7 شو. او پټ دعوت 3 کاله، 10 کاله شو. بیا د هغې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې خواوشا کې دعوت شروع کړو، لکه طایف ته او دغه طرفونو ته وتو. 3 کاله بیا دغه دعوت چلیدلی. نو په اوله کې 3 کاله، بیا 7 کاله، بیا 3 کاله، ټول څو شو؟ 14 کاله شو. دا د مکې هغه دور دی، مکی دور دی. په مکه کې د رسول صلی الله علیه وسلم دعوت دا په 3 حصو تقسیم شو: پټ دعوت، ښکاره دعوت، د مکې په خوا او شا کې دعوت. او رسول صلی الله علیه وسلم چې دعوت شروع کو نو پټې شروع کو. دلیل دی په دې باندې چې دعوت اصول غواړي، آداب غواړي. دعوت دې ته نه چې وردانګه خبره بیانوه،
او که چېرته الله سبحانه وتعالی ماله توفیق راکړي نو په دې باندې سلسله وار بیانونه به کوو د دعوت اصول او آداب چې د هغې نه ډېر دعات هم نه دي خبر. نوم پې د داعي پروت وي، نوم پې د عالم پروت وي، خو هغه ته هم دا پته نه شي چې خبره به څنګه بیانوي، کله به بیانوي، په څه طریقه به بیانوي. اوس رسول صلی الله علیه وسلم ته خو وحي راغله، خو دا نه چې د کعبې په خوا کې ودرېږه او اعلان وکړه. بعض وایي زه غیرتي یم او زه نه یېرېږم. دا خبره د یېرېدو د نه یېرېدو نه ده، خبره د اصولو، د آدابو، د طریقې او د حکمت ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم एकदम دعوت شروع نه کړو چې ورشه د ابوجهل مخې ته ودرېږه او ورته وایه ته چې کوم کار کوې دا غلط دی، د ابولهب مخې ته ودرېږه ته چې کوم کار کوې غلط دی، د ولید ابن مغیره مخې ته ودرېږه ته چې کوم کار کوې غلط دی. دا خو مشران خلک دي. مکه دا مرکز دی د دین په هغه وخت کې او اوس هم او د قیامت پورې به یې. نو په دې مکه کې هغه خلک اوسېدو چې د هغوی د دین سره تعلق و او هغه د قریش دي، ځکه چې هلته مرکز ورسره د دین دی. نو چې مرکز ورسره د دین دی نو دوی د دین سره تعلق شته او په دې دین خلک یادوي. بل د دوی سره چې کوم بوتان پراته دي دا د نورو خلکو د بوتانو نه د هغوی په نظر کې اوچت دي، یعنې دوی ته ځان دینداره ښکاري. دې خلکو ته دعوت ورکول دا ډېر ګران دي په نسبت د هغه خلکو ته چې هغه د مکې نه بهر اوسي. او سبحان الله، الله سبحانه وتعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دین په مرکز کې پیدا کو او دعوت یې په دغه ځای کې شروع کو. نن سبا هم چې یو سړی سبق ووایي، علم وکړي، نو دې د غلطې نه نیغې ته راړول ډېر ګرانې ده په نسبت د جاهل ځل راوړي. ځکه چې دغه سړی ځان ته څه وایي نو د ده راړول ګران دي. او دې کې زموږ ښه تجربه ده چې کله موږ چېرته یو عالم پوه کوو په مسله باندې دا خبره نه مني په اسانۍ سره. کله چې طالب علم پوه کوو چې هغه علم طلب کوي هغه په اسانۍ سره خبره نه مني. او کله چې امیر صاحب پوه کوو او چې په تبلیغ کې ګرځېدلی نو هغه زموږ خبره په اسانۍ سره نه مني. او چې کله یو سړی داسې پوه کوو چې هغه جاهلي نو هغه دا مني چې ما سره علم نشتی، نو دې سړي چې ما ته کومه خبره وښوه نو د ده سره علم شتي، نو دا خبره داسې ده ویې منله. خو دا چې د دین سره ځان تړي دی په هله اسانه باندې خبره نه مني. نو د مکې مشرکین دوی د دین په مرکز کې اوسېږي چې هغه مکه ده او په دې باندې مشهور دي چې دوی د حاجیانو خدمت کوي او د کعبې خدمت کوي او دوی سره اوچت اوچت بوتان دي. نو د دوی راړول دا څه دي دا ګران دي. رسول صلی الله علیه وسلم پټ دعوت شروع کړو او دا دلیل دی په دې باندې د سیرت ټول د اول نه د اخره پورې ځای په ځای به زه تاسو ته رایادوم چې دعوت خلک داسې کوي. د سیرت د اول نه واله د اخره پورې د ټوله طریقه ده ازدی که چې دعوت به څنګه کوې. د دې ځای نه د رسول صلی جهاد شروع شو او د جهاد اقسام دي. یو جهاد دی په تور او په ټوپک باندې، نو بل جهاد دی په جب باندې، نو بل جهاد دی په قلم باندې. بعض خلک دا وایي چې دا دین خور شوی په د تورې په زور دی، نو دا په خطا دی. او بعض وایي چې دا دین صرف خور شوی په دې دعوت او په تبلیغ دی، نو دا په خطا دی. دین خور شوی په دې دواړو دی. تورې ته چې به کله ضرورت راغلی دی والله اجازت ورکړی توره استعمال شوې ده، د هغې نه علاوه رسول الله صلی الله علیه وسلم جبه استعمال کړې ده. نو دا دعوت داسې نشر شوی ده، اسلام داسې خور شوی ده. صرف دا نه چې یو خبره یې ټینګ کړې چې اسلام صرف د تورې په زور خور شوی یا اسلام صرف د دعوت په زور او د تبلیغ په زور خور شوی، د دواړه په خطا دي. صحیح خبره دا ده چې اسلام په خورولو کې توره هم استعمال شوې ده، دعوت هم استعمال شوې ده. لکل مقام مقال، د هر ځای لپاره خپله خبره یې، د هر ځای لپاره خپله خبره یې. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جهاد شروع کړو د دعوت ته، او هغه جهاد یې شروع کړو سبحان الله چې الله ورته پیغمبره الذي انقذ ظهرك، وی دې ستا ملا به ماته کړی وی که موږ د سره مرسته نه وی کړی. دې ټول مخلوق ته پیغام رسول، پیریانو انسانانو ته، صرف انسانان نه بلکې پیریان ورسره هم دي، هغوی ته هم دعوت رسول. دا پټ دعوت د رسول صلی الله علیه وسلم شروع شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چلو کو په اوله کې هغه خلکو له دعوت ورکو چې هغوی رسول صلی الله علیه وسلم ته نږدې وو، او دې ته وایي حکمت په دعوت کې ځان سره هغه خلک ملګري که کوم چې تا ته نږدې دي،
او کوم چې دغه ملګري خپلوان او ملګري هغو له د اسلام دعوت ورکو او هغه خلکو له دعوت ورکو د اسلام چې د رسول صلی الله علیه وسلم په ګومانو چې د ښه خلک دي یو نیم سړی ته ویني که نه لکه په غلطه رواني خو توجه یې د دین طرف ته یي سړی راشي ده سره به خبرو کړو دی په دین مین دی خو لږ نصیحت ورته پکار دی خیرخواهي پکار ده سړی سیده کي او یو سړی داسې چې د دین نه ډېر لري د هغه رڼول د الله د توفیق نه بغیر هغه ګران کاري اولنی دعوت رسول صلی الله علیه وسلم خپلې بیبي خدیجه رضی الله عنها هغې ته ورکو او هغې بغیر د څه خبرو کولو نه د رسول صلی الله د دعوت قبول کو په رسول صلی الله باندې ایمان راوړو او دغه شان د هغې سره یو غلام و چې هغې آزاد کړی و زید ابن حارثه ابن شرحبیل رضی الله عنه زید رضی الله عنه دلته موږ د صحابه کرامو سیرت به نه بیانو خو په منځ کې چې د صحابي تذکره راشي اشاره به کوو زید رضی الله عنه د هغه انسان دی چې دی آزاد و د اول نه مری نه و خو بیا چېرته دی قیدي کړی شو په هغې کې دی هغوی په چا باندې خرڅ کو چې خرڅ یې کو نو په دې طریقې سره دی مکې ته راغی چې مکې ته راغی نو هلته خدیجه رضی الله عنها دی واغستو او بیا رسول الله وسلم ته هدیه کو رسول صلی الله ورکړو بیا په څه وخت بعد پلار یې راغی او ترې پسې راغی چې راځه ځو به خپل قوم ته خپل قبیلې ته خپل علاقې ته نو هغه وایي چې نه زه د رسول صلی الله سره پاتې کېږم نو هلته پاتې شو بیا رسول صلی الله هغه ته زوی ووایي نو خلکو به ورته وایي زید ابن محمد زید د محمد صلی الله علیه وسلم زوی بیا الله سبحانه وتعالی دا خبره بیان کړه او واضح کړه چې په اسلام کې دا قسمه خبرې دا نشتی د ده نسبت به هغه پلار ته کېږي نو د زید ابن حارثه رضی الله عنه دی نو اولنی ایمان په خدیجه راوړو بیا د هغې سره زید رضی الله عنه ایمان راوړو او د رسول صلی الله علیه وسلم د تره زوی علي بن ابي طالب رضی الله عنه چې په هغه وخت کې د هغه عمر کم و او د رسول صلی الله په کفالت کې وي د رسول صلی سره اوسېدو د خدیجه رضی الله عنها په کور کې د رسول سره اوسېدو هغه هم چې نه اسلام قبول کو د هغې نه بعد رسول صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق رضی الله عنه خواله ورغی نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه دعوت قبول کو او سبحان الله دا کسان خدیجه زید او علي او ابوبکر دا څلور کسان رضی الله عنهم اجمعین دوی په هغه اولنۍ ورځ دعوت قبول کړی دی په کومه ورځ چې رسول صلی الله دعوت ورکړی په هغه اولنۍ ورځ ځکه صحابه کرام یو پیر د ابوبکر صدیق رضی الله عنه وران شو رسول صلی الله علیه وسلم ملګری پرېږدئ زما دا ملګری ما ته پرېږدئ د په هغه وخت کې زما دعوت قبول کړی چې خلکو سوي او سوي و دې سړي ته چې ما څنګه ووایي چې الله یو دی دا بوتان سړي شي کولی وي دې سړي ټکی نه دی ویلی په جواب کې ماته او ما ته وایي چې طریقه څه ده د اسلام د قبلولو دا هغه اوچت انسان دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه نو کله چې داسې وویل چې اولنی اسلام چا قبول کړی دی نو ته به داسې وایي چې په ښځو کې خدیجه رضی الله عنها په ماشومانانو کې علي بن ابي طالب او په غلامانو کې په مریانو کې زید بن حارثه رضی الله عنه او په سړو کې ابو بکر الصدیق رضی الله عنه سبحان الله رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کس ملګری کو چې هغه سم کس دی کنه ابو بکر صدیق رضی الله دې ته حکمت په دعوت کې زموږ یو ملګری کېدی کې چې درس کې هم ناسي هغه به یو کس پورې نښتې او هغه له به یې دعوت ورکوو چې حق قبول کړي په کلونو چې ما به لیدو ما به ټلیفون کې کوم چې زه دا فلاني خوا ته ناست یم که چېرته دا خبره ومني پورې نښتې او نښتې او هغه یو عام سړک نو ګوره دعوت چې ته شروع کې بنیادي خلک راټینګ کول چې دا ستا دعوت مخې ته بوي ته عام سړي پورې نښتې او هغه مني نه او کلونه پکې تېر شو لږ ترې واوړه چې ته اوچت اوچت کسان وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره دومره هوښیار انسان دی چې لاړ په ابوبکر صدیق رضی الله پسې رسول الله ته پته چې دا سړی یو هوښیار دی بل مخوریز دی بل مالدار دی قبیله زوروره ده چې دی ما سره ملګری شي نو کار مخې ته ځي ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې څنګه اسلام قبول کړو د هغه هم داعي جوړ شو او ملګري داسې جوړو چې هغوی هم دعوت کوي نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه دعوت شروع
سبحان الله دی انسان په دعوت باندې چې الله کوم انسانانو له هدایت ورکړي تاسو به ته حیران شئ. زه ته شمارم په هغو کې یو څو. عثمان بن عفان رضی الله عنه دا د ابوبکر صدیق رضی په دعوت باندې مسلمان شوی. الزبیر بن العوام رضی الله عنه دا د ابوبکر صدیق رضی په دعوت مسلمان شوی. عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه دا د ابوبکر صدیق رضی په دعوت مسلمان شوی. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه دا د ابوبکر صدیق رضی په دعوت مسلمان شوی دی. طلحه بن عبید الله رضی الله عنه د ابوبکر صدیق رضی په دعوت مسلمان شوی. څومره اوچت انسانان دي. یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابه کرامو کې هغه مشهوران هغه مشهور عثمان ته وګوره رضی الله عنه، زبیر، عبدالرحمن، سعد بن ابي وقاص، طلحه بن عبید الله غرونه دي. دا الله سبحانه وتعالى راولي دي دین ته د چا په لاس؟ د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاس باندې. زمونږ د ملګري چې کله حق وپېژني خپل خپل باندې واچوي، زه شکر یې چې عقیده برابر ده وایي او بیا پراته اوس که هر څه کېږي خو ته خپل کار کوه، مزدوري کوه، ښځه او بچي او دوی ساته او خوشحاله شه. بس شکر دی چې هر قرآن حدیث منو یې د عمل به پې څوک کوي او دا به ښایي خلکو د څوک. ابوبکر صدیق رضی چې کله اسلام قبول کو راولګېد نه دعوت یې شروع کو. ښه په دې اولنو مسلمانانو کې موږ ټول نه شمارو خو یو څو شمارو. په دوی کې یو دی بلال ابن رباح الحبشي رضی الله عنه. بلال رضی الله عنه آشنا انسان دی. د سیرت ما بیان کړی یم، د تفصیلا هغه واورئ. او دی چې مسلمان شو په ده باندې چې کومې سختې تېرې شوي دي هغه به زه انشاءالله پر روان درس یا د هغې نه بعد چې کوم درس یې په هغې کې به هغه موضوع راځي په مسلمانانو باندې تکلیفونه. تاسو به واورئ چې دې بلال رضی الله عنه ته د اسلام د لاسه څومره تکلیف میلاو شوی. د بلال رضی الله عنه نه بعد چې بیا چا اسلام قبول کړی دی هغه د دې امت امین انسان رسول صلی الله علیه وسلم امین هذه الامه ابو عبیده عامر بن الجراح رضی الله عنه. او یوازې د دې صحابه کرامو د نومونه چې سړی اوري په زړه باندې د هغونه یې ذکر شي. دومره اوچت انسانان الله یې زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي. او دا راته ووایم او یاد یې ساته دا کوم دین باندې چې ته روان یې بنیاد یې په دغه ځای کې ایښودی کېدو او چې ته پرې روان یې که نه او داسې قدر یې سره نشتی. ته به واورې چې دا کم کسان یو خو الله د دین دپاره غوره کوي. دې ته وګوره ترتیب څنګه روان دی او بیا دې ته به وګورې ته چې دې کسانو د دین دپاره څومره قربانیانې ورکړي. نن دا دین ما ته د پلار او د نیکه نه پاتې شوی دی نو بس جیب بس الحمدلله 5 وخته مونځ خو کوو که نه بس دغه مانځه کې دین راټول شوی دی ټول او هغه مونځ هم زموږ تاسو ته پته دی چې هغه څنګه دی. نورې څوم نشته خیر خیریت دی خو مونځ کوه ته ښه سړی نن سبا منځ کې ټول دین دی او بس خبره ختمه شو. ابو عبید بن الجراح رضی الله عنه. ابو عبید بن الجراح پسې بیا چې اسلام قبول کړی دی ابو سلمه ابن عبد الاسد د هغې نه بعد به اسلام قبول کړی دی الارقم ابن ابي الارقم. بیا عثمان ابن مضعون رضی الله عنه او د هغه دوه وروڼه سبحان الله درې وروڼه په رسول صلی الله علیه وسلم پسې راغلي وو. درې وروڼه اسلام قبول کړی عثمان ابن مضعون، قدامة ابن مضعون، عبد الله ابن مضعون رضي الله عنهم أجمعين. بدا غير بعد عبيد بن الحارث، بيا سعيد بن زيد. سعيد بن زيد بيجني سعيد بن زيد ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخي ذكر ده خور بنو وده فاطمة ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخي ذكر فدبني ده خور وده فاطمة بنت الخطاب. نو دې دواړو یو د اسلام قبول کړی خاوني او ښځې فاطمه. بیا چې کله عمر د دوی کور ته ورغی واقع بیا وروسته انشاءالله راشي چې کله موږ بیانوو چې دغه عمر او د اسلام د غټ غر څنګه اسلام قبول کړی خو په دې وخت کې هغه نشته دوی سره. بیا د هغې نه بعد خباب رضی الله عنه. الله اکبر. دا یو داسې انسان چې د ده سیرت ټول د زخمونو د مصیبتونو د دې نه ډک دی. خباب رضي الله عنه. هغې نه بعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب السواك والنعلين. د رسول صلی الله علیه وسلم د مسواک او پیزار او خادم. د رسول صلی الله علیه وسلم پیزار به همیشه په ترخ کې ویلي او مسواک به د رسول صلی الله علیه وسلم د ګرځو. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه مشهور صحابي دی. بار بار تاسو نوم اورئ. هغه اولنو کسانو کې چې اسلام قبول کړی
بعض علما ذکر کوي چې تقریبا 40 کسانو خو داسې پخه خبره نه ده. ښه دغه شان په دې اولنو کسانو کې چې اسلام قبول کړی دی عبدالله بن مسعود موږ ذکر کوو، مسعود بن ربیعه، دغه شان عبدالله بن جحش دا غرور، او بلال بن رباح موږ ذکر کوو، صهیب الرومي رضی الله عنه، او عمار بن یاسر رضی الله عنه. الله اکبر. عمار بن یاسر او داغه پلار یاسر او داغه مور سمیه، کوم چې ابو جهل په منځ باندې دوه ټوکړې کړې وه، دوی په اوله کې اسلام قبول کړو. او عامر ابن فهیره، او زنانه منځ کې پکې دوه درې ذکر شوې. نور په زنانو کې ام ایمن برکه د هغې خپل نوم و، هغې اسلام په اولنیو زنانو کې قبول کړو. ام الفضل لبابه د هغې خپل نوم و، دیم چې دی نه اسلام قبول کړو. او دا د عباس رضی الله عنه ښځه ده. عباس د رسول صلی الله علیه وسلم د هغه تره دی. او اسماء بنت ابي بکر د ابوبکر صدیق مشره لور اسماء، هغې اسلام قبول کړو. دا ټول هغه دي چې دوی ته ویل کېږي السابقون الاولون. السابقون الاولون دا هغه انسانان دي چې دوی له الله سبحانه وتعالی دا شرف ورکړی دی چې دوی د اسلام ته په اوله کې ننوتي دي. د دې نه بعد بیا خلکو اسلام قبلو، دننه پکې ورننوتو، خو لکه دغه اولني کسان دي. او د یو څو صحابه کرامو نه به واورو چې هغوی څه وایي په اوله کې څنګه څو کسانو اسلام قبول کړی. عمار بن یاسر رضی الله عنه وی رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، وی ما چې رسول صلی الله علیه وسلم ولیدو د دعوت یې کوو په دې اولنیو ورځو کې، نو 15 غلامان ورسره وو، 15 غلامان ورسره وو، صرف مریان و هغه کمزوري، و امرأتان او 2 ښځې وې چې په هغه باندې ایمان راوړو، او ابوبکر ورسره و رضی الله عنه اجمعین. دا د رسول صلی الله علیه وسلم ملګري په هغه وخت کې. ځکه د آیت ساتئ ابتدا که کمزوري شي خو زړه به نه وي په اوله کې. دا اوس ابتدا ده. د رسول سره څو غلامان دي، او یو سره ابوبکر ده، یو 2-3 ښځو اسلام قبول کړی، یو ماشوم علي بن ابي طالب رضی الله عنه. او دا آیت ساتئ چې دې ځای کې رسول صلی الله علیه وسلم یوازې دی، خو د الله مرسته ورسره ده. نو ګوره د کوم ځای نه کوم ځای ته رسوي. اصل بنیاد د الله سبحانه وتعالی مرسته ده. اصل بنیاد د الله سبحانه وتعالی مرسته ده. ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. چې الله تاسو مرسته وکړي، الله بیا به څوک چې دی نه ستاسو مقابله وکړي، او چې الله تاسو پرېږدي نو څوک به سره مرسته وکړي. بیا راځم نور حکمتونه په دې دعوت کې، او د رسول صلی الله علیه وسلم د دې دعوت نه څو فایدات ذکر کوو. دغه شان په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د ابو امامه رضی الله عنه. هغه وایي چې قال عمرو بن عبسه السلمي، عمرو بن عبسه السلمي وایي رضی الله عنه، وی كنت وانا في الجاهليه، وزي چې کله په جاهلیت کې هم کنه، یعنی اسلام لما نو قبول کړي، اظن ان الناس على ضلاله، او زما دا یقین چې خلک په گمراهی دي، رقم چې د بوتانو نه بندګي کوي، یعنی فطرت برابر. فسمعت برجل بمكه يخبر اخبارا، وچاره ته چې په مکه کې یو سړی را پیدا شوی، دغه ستاره خبرې هغه هم کوي چې دا د بوتانو بندګي او دا خلک په خطا دي. فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، بس ورلي باندې سور شو ولا لبغه بس. فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، تپوس معلومات موږ جوړل رسول الله یوځي کې پټ ناس، دا ابتدایي حالات، او قوم به زور وروي. رسول الله صلى الله عليه وسلم پټ ناس، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكه، ورلم بزدنه ورنه ته مکه ته ورن بیا رسول الله ملاو شو. وی ما ته چې تاسو کې، وی ما ته چې انا نبی، زه پیغمبر یم. وی ما ته چې وما نبی، پیغمبر څه ته وایي؟ وی ما ته چې ارسلني الله، الله را لېږلی. وی چې الله په سره لېږلی. دا اوس ګوره مختصر خبرې ورسره کوي، او رسول الله څنګه جواب ورکوي. دې ته وایي چې څوک حق بیانوي، یا یریږي نه چا نه. وی ته څوک وی؟ پیغمبر. پیغمبر څه ته وایي؟ الله را لېږلی، الله په سره لېږلی. وی ما ته الله ویلي ارسلني بصلة الارحام، خپل ولیانې بساتي، وكسر الاوثان، بوتان بماته، وان يوحد الله لا يشرك به شيء، او چې د الله یوازې بندګي دی وشي او دغه سره د شرک ونه شي.
وی ما ورته وی چې فمن معک على هذا، په دې دې څوک ملګري شته کې یوازې دی؟ وی ما ته وی چې حر وعبد، آزاد کسان را سره مشتي، غلامان را سره مشتي، ملګري شته. سبحان الله. او سوی او دې خبرې ته وکړي وی ومعه، او په دغه ورځ یومئذ د رسول صلی الله علیه وسلم ملګري څوک د رسول صلی الله علیه وسلم چې ما سره غلامان وي چې آزاد مشتي؟ ابو بکر و بلال. ابو بکر او بلال رضی الله عنهما دا دوه کسان د رسول سره رسول ما ته آزاد خلک نشته او غلامان نشته، موږ سره ملګري شته. او داسې یو ناشنا ملګری د رسول صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره خواږ، او یو ناشنا ملګری د رسول صلی الله علیه وسلم بلال بن رباح رضی الله عنه. ومعه يومئذ ابو بكر وبلال ممن آمن به، چې هغوی ایمان راوړی په رسول صلی الله علیه وسلم باندې. وی ما ورته چې انی متبع، زه ستا تابعداري کول غواړم اسلام قبلهم. ورسول صلی الله علیه وسلم ته چې الا ترى حالي وحال الناس، که په ما دې ایمان راوړو ما سره تابعداري دلته مه کوه، خپل ځي ته ځه، زما دې حالت ته ځان له پټ ناست ملګرو دغه حال ته موږ سره څه کړې، خو ته لاړ شه خپل قوم ته، خپل قبیلې ته. فاذا سمعت بي قد ظهرت فاتني، کله چې تا واوري چې زورور شوی یم بیا راشه. بیا چې کله رسول صلی الله علیه وسلم مدینې ته لاړ، هلته پسې بیا دی لاړ او هلته ورسره ملاقات وکړو. اوږد حدیث ته خو ما صرف دې لپاره راوړو چې ابتدا څنګه وه. دغه سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه وایي په صحیح بخاري کې دا حدیث دی، وایي اووه ورځې په ما داسې تېرې شوي دي چې زه د اسلام درې میسه وم. اسلام درې میسه څه مطلب دی؟ دریم کس وم. اووه ورځې وې داسې وې چې په سړو کې زه دریم وم، د رسول صلی سره به ګرځېدم. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه. او داسې د رسول صلی الله علیه وسلم دعوت شروع شو او وحی چې دی هغه سټارټ شو په رسول صلی الله علیه وسلم باندې، خو په تیزۍ سره راتله او دا لنډ لنډ سورتونه به راتلو، دا لنډ لنډ آیتونه به راتلو. تاسو خیال کړئ دا مکي سورتونه چې څومره دي د دې آیتونه لنډ لنډ دي. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر والعاديات ضبحا فالموريات قدحا عما يتساءلون عن النبأ العظيم والنازعات غرقا. او بدي سيزا ټول لنډ لنډ آیتونه او دو موضوعګانې پکې غټې دي، توحید او د آخرت مسله. ځکه دې چې دې کسانو ته احکام بیانول نه غواړي، هغوی اسلام نه دی قبول کړی، دوی په توحید پوه کول غواړي. دویم دا چې آخرت یې ورځ را روانه ده، هغې لپاره تیاری پکار دی چې دوی په دې ایمان راوړي، بیا به د احکام بیانېږي. رسول صلی الله علیه وسلم دعوت شروع کړو او په دغه اولني ورځو کې رسول صلی الله علیه وسلم ته چې کومه وحي شوې ده د مانځه مبارکې ورته هم شوې ده. او ځکه مقاتل ابن سلیمان وایي چې د اسلام په اوله کې الله سبحانه وتعالی 2 رکعاته مونځ لازم کړو سحر او 2 رکعاته ماښام. سحر 2 رکعاته او ماښام 2 رکعاته وسبح بحمد ربك بالعشي والابکار. او ځکه امام ابن حجر رحمه الله وایي چې د اسراء او د معراج د واقعې نه مخکې رسول صلی الله علیه وسلم به مونځ کوو، صحابه کرامو به مونځ کوو، او هغه داسې نه و چې د 5 مونځونه څنګه چې راوستي، بلکې هغه به د نور د راختو نه مخکې 2 رکعاته او د نور د ډوبېدو نه مخکې 2 رکعاته. او ځکه زید بن حارثه رضی الله عنه وایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم في اول ما اوحي اليه اتاه جبريل. رسول صلی الله علیه وسلم چې په اوله کې د وحي راتله جبريل علیه السلام پسې راغی، فعلمه الوضوء، د اودس طریقې ورته وښوه. بیا چې کله د اودس نه فارغ شو جبريل علیه السلام نو یو چم اوبه راواغستې او دا طریقه ورته وښوه چې دا به خښتک ته نورې د اودس نه بعد. دا مسله موږ د بلوغ المرام په درس کې او د مشکات په درس کې هلته موږ تفصیلا بیانه کړې. الغرض دا چې په دغه وخت کې مونځ و، خو څو رکعاته؟ 2 رکعاته د نور د راختو نه مخکې، 2 رکعاته د نور د ډوبېدو نه مخکې دغه مونځ و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم درې به کوه. د دې نه بعد چې موږ دې خبرې ته واوړو چې قریش ته خبر څنګه ورسېدو، دې کې یو څو فایدې. اولنی فائدہ هغه ده چې کله تا ته پته ولګي چې دشمنان زورور دي او دشمنان ډیر دي، نو خپل دعوت پټ چلوه. لکه څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم اوله کې د دعوت 3 کاله پټ کړی، 3 کاله. او دې ته حکمت وایي. ما په اوله کې دا خبره وکړه چې دا حکمت نه دی چې په یو ځای کې زور د دشمن ډیر دی، په یو ځای کې زور د باطل پرستو ډیر دی او ته به کوم لیږې ښه کوله. نه. دویمه خبره دا ده، دویمه خبره چې اول به د خپل ځان نه شروع کې، د خپل ځان نه
بیا چې تا ته کوم نږدې خلک دي ګور رسول صلی وسلم خدیجه رضی الله عنها ته دعوت ورکو، بیا علي رضی الله عنه ته دعوت ورکو، زید رضی الله عنه، ابو بکر صدیق ملګری، نږدې خلکو نه به شروع کې. نو دا بس دیږي دعوتونه به چلی را چلی، د خپل کور غم وسره نه، د خپل ښځې غم وسره نه، د مور پلار غم وسره نه، د تره د ماما غم نه، د نیا نیکه غم نشته، د قام قبیلې غم نشته. نو دغه خلکو نه شروع کړه، که ویې منله صحیح ده، ویې نه منله مخکې ته خپل دعوت چلاو. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، ایمان والو ځان بچ کړئ د اور نه او خپل خپلوان. نو د حکمت ته چې کله دعوت شروع کړې نو د نږدې خلکو نه. د هغې نه بعد درېیمه فایده پکې دا ده، داعي له دا پکار ده او عالم له دا پکار ده چې په دې دعوت کې ځان سره هغه خلک ملګري کړي، هغه خلک چې دی په هغوی کې خیر ویني او دی پکې دا خبره ویني چې دا خلک سبا له زما مرسته کولی شي، لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې دا کار وکړو. ښه اوس ګوره سبحان الله حدیث کې دا راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي خیارهم فی الجاهلیه خیارهم فی الاسلام اذا فقهوا. جاهلیت په زمانه کې چې کوم ښه خلک دي هم دا خلک په اسلام کې هم ښه خلک دي، خو چې په شرط دی چې په اسلام ځان پوه کړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم د جاهلیت په دې خلکو کې هغه خلک غوره کړو چې هغوی په دغه وخت کې ښه خلک دي، لکه څوک ابو بکر صدیق رضی الله عنه، د په هغه وخت کې ښه سړی دی، مشهور دی. نو چې د اسلام قبول کړي بیا به هم دی ښه سړی، لکه خدیجه رضی الله عنه، لکه علي رضی الله عنه. دا ټول هغه کسان دي چې دوی د جاهلیت په زمانه کې مشهور دي په ښو صفاتو باندې، نو دوی به په اسلام کې هم دغه شان. او دا د داعي خیارتوب دی چې د ځان سره مضبوط کسان ملګري کړي، د قبیلې مشران زورور چې په ملک کې د هغوی طاقت وي، د هغوی اختیاري، په علاقه کې د هغوی طاقت اختیاري، د دې خلکو زړونو ته چې د حق رڼا ورورسي نو دوی کار مخې ته ښه کولی شي. دا ښه واضحه خبره ده او انشاءالله په دې باندې به ښه مثالونه د روان درسونو کې راځي. کله چې په رسول پسې د قبیلو د مشران راځي او اسلام قبلوي بیا مخکې هغوی څه کړي دا به بیانوو انشاءالله. څلورمه خبره، دغه خلک دا کوم چې ما ذکر کړو تاسو ته په اوله کې، دوی ته ویل کېږي السابقون الاولون. دو هغه خلک دي چې اسلام ته سبقت کړی. الله په قرآن کې د خلکو مبارک څه وایي؟ والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار. هغه کسان چې اسلام ته مخکې شوي دي، پخواني مهاجرین او د انصارونه، والذین اتبعوهم باحسان، بیا چې څوک د دوی په لاره تللي دي، رب العالمین د دوی مبارک څه وایي؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الله عزت العظیم زمانه راځي دی نکه اوس څوک سپي غاپي نه هغه اثر نه کوي. اوس که څوک غاپي هسې به غاپي. الله اکبر. صرف پس 1400 کاله بعد یو ناول راپاسي په ابوبکر صدیق رضی الله عنه اعتراض کوي، او دا هغه انسان دی چې اولنی انسان چې د رسول صلی الله علیه وسلم ملګری شوی دی په سړو کې هغه دا دی. نن ستا ایمان د دوی د ایمان نه غوره شو. ځکه مشهور عالم شیخ ثناء الله امرتسری رحمه الله دا هغه مبارک کې دا راځي چې هغه د ورځ د شیعهګانو روافضو سره مناظره وه، او مناظره په دې باندې وه چې صحابه کرام مسلمانان دي او که نه. دا موضوع روافضو یې ښودې وه، یعنې هغوی دا ثابتوله چې دا مسلمانان نه دي. نو کله چې هغه راغی د سټیج ته راوختو د مناظرې له، نو په ژړا شو. دشمنان خو خوشحاله شو چې زه چې په ژړا شو زموږ نه ځان خلاصوي. ملګري هم په کشمکش کې شو چې داسې نه چې دی دا مناظره پرېږدي. نو هغو ته یې ته جاړې ولې جاړې؟ مناظره ګوره نه شي کولی. وي نه نه په دې نه جاړم، تاسو به سئ ستاسو مناظره به سئ. کومه خبره چې ثابتوم دا خو د نور په شان واضحه ده، خو جاړم په دې چې داسې وخت راغی چې زما په شان سړی د ابوبکر صدیق رضی ایمان به ثابتوي، زما په شان ګناهګار سړی به د عمر بن خطاب رضی ایمان ثابتوي چې دا مسلمان و. زما په شان سړی به اوس د عثمان بن عفان رضی ایمان ثابتوي. زما په شان سړی به اوس د هغه خلکو ایمان ثابتوي چې الله رضی الله عنهم ورضوا عنه.
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار زبو داخل کو ایمان ثابتون په ډیره لوی جړه راغله. دا روافض او دا شیعګان د دوی دا مذهب دی چې صحابه کرام دا د رسول صلی الله علیه وسلم د مرګ نه بعد والعیاذ بالله مرتد شوي، خصوصا د هغوی غټه دشمني چې ده هغه د ابوبکر صدیق او د عمر بن خطاب رضی الله عنهما سره ده. اسې اشاره مې وکړه دې طرف ته چې دا هغه انسانان دي چې اسلام ناشنا و او دوی پکې ملګري شوي. نن خلک کوشش کوي چې دا کسان د اسلام نه والعیاذ بالله خارج کړي، خو لګیا به سپیک اسمان ته ګوري او غاپي نو اسمان ته به څه نقصان ورسېږي؟ نشي رسولی. د دوی خبره خو ښه واضحه ده چې په زړه کې ذره برابر ایمان یې که نه ذره، ابه د صحابه کرامو په ایمان کې چې د شک ونه کړي ذره برابر ویم ښه د دې نه خو به هېڅ هم نشتي چې د چا په زړه کې ذره برابر ایمان یې دی به د صحابه کرامو په ایمان کې شک ونه کړي. موږ شک کولی شو د کعبې پر رب د قسم خورم، موږ شک کولی شو په خپله ښځه کې شک کولی شو چې کیدای شي دوکه یې راکړي، خو د عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب رضی الله عنهم اجمعین د دوی باره کې موږ چرته هم شک نشو کولی. دا زموږ ایمان دی، د دې ایمان سره به انشاءالله مرو او د دې ایمان سره به پاسو او د دغه صحابه کرامو انشاءالله د دوی په جماعت کې به ودرېږو د قیامت په ورځ. دا زموږ ایمان دی، دا زموږ یقین دی. په کوم وخت کې چې زموږ پیغمبر یوازې دوی ورسره مرسته کړې ده، وینه توی کړې ده، بچي قربان کړي دي، ملک قربان کړی دی، ځمکه قربان کړې ده، نن تره پاسې سره پاسه 1400 کاله بعد یو لوښی او وایي چې د دوی ایمانونه صحیح نه وو. 2 روپۍ قرباني به نشي ورکولی، په صحابه کرامو پسې به خبرې کوي. وردي کې څوک دي چې قرباني که نه بله دا الله دا ټوله دنیا چان کړه نو دا خلک ورته ښکاره شو د رسول صلی الله علیه وسلم ملګرتیا لایق، نو د هغې لپاره یې ملګري کړو. دا ټوله دنیا چان کړې ده، یې راویستي دي، ټوله دنیا یې چان کړې ده او د هغې نه دا صحابه کرام راویستي دي او بیا د رسول صلی الله علیه وسلم سره ملګري کړي دي. هغه صحابه کرام چې رسول صلی الله علیه وسلم ته د بدر په موقع باندې مشوره اخیسته را به شي انشاءالله دا مسله، او رسول صلی الله علیه وسلم بار بار اوروله د انصارو ته په مهاجرینو خو یقین وکړي دا خو د رسول صلی الله علیه وسلم د قام قبیلې خلک دي. بار بار رسول الله تپوس کوه څنګه، نو دغه پاسې سعد بن معاذ رضی الله عنه وی یا رسول الله ستا که څه خبره موږ ته اورې، موږ ته وایې که څه. رسول صلی الله علیه وسلم ته پوه شوې تاسو یې مراد یې جنګ له ګورې روان یو، جنګ به کېږي، کسان روان دي. وی یا رسول الله موږ ګورې هغه شان نه یو، هغه کسان نه یو کوم چې د موسی علیه السلام سره وو چې اذهب انت وربك فقاتلا، ته ځه او ستا رب او تاسو جنګونه کوئ، موږ به دلته نه ځو. نه دریاب ته غزاري، دریاب ته به ټوپ وو، د غره نه غزاري، د غره نه به دله دنګ وکته، او چې څو پورې په دې جسم کې سایي الا دا که ساه دې ختمه شوه نو دا به د اسلام په دفاع کې لګیایي. یا رسول الله خذ من اموالنا ما شئت ودع ما شئت. یا رسول الله دغه زموږ مالونه دي، دغه زموږ کورونه دي، تا لیدلي په مدینه کې چې څه دي خوښ یې هغه ترې واخله او چې څه دي نه یې خوښ هغه پرېږده. دا ځمکې تا نه قربان، دا بچي تا نه قربان، دا ښځې تا نه قربان. ګوره په هغه خلکو کې نه یو، رسول صلی خوشحاله شو، زړه یې مطمئن شو. دا هغه کسان دي اوس کسان راپاسي په دوی باندې اعتراضات کوي. بیان دی جی بینر لګېدلی دی اوږد، بیان څه دی؟ بیان په دې عنوان دی چې په صحابه کرامو کې بعض کافران. دا کم دین دی ستاسو؟ دا کم اسلام دی ستاسو چې ته په دې عنوان باندې بیان کوې؟ ما په خپلو سترګو بیان او بینر لیدلی شاته لګېدلی دی، بیان په دې دی چې عایشه رضی الله عنها والعیاذ بالله زنا کړې وه. دا اسلام دی د روافضو، دا اسلام دی د هغوی، دا دین دی د هغوی چې په دې اوچتو خلکو پورې لګېدی. الله سبحانه وتعالی دی موږ له طاقت راکړي د مرګه پورې د دې صحابه کرامو د دفاع. الله سبحانه وتعالی قیامت پورې موږ د دوی په منهج باندې او د دوی په دې محبت باندې قایم او دایم لري، او په دې باندې موږ الله ګواه کوو د الله په دې کور کې او په دې جومات کې نشو. والله العظیم که څوک زموږ د دې جسم نه یو رګ داسې جدا راوباسي که نه یو رګ، نو دې صحابه کرامو خلاف به چرته هم زموږ ژبه ونه چلېږي انشاءالله. دا زموږ مشران دي، زموږ د سر تاجونه دي، زموږ په پیغمبر ځان قربان کړی.
اوس موږ داسې کوو. پنځمه فایده پکې دا شوه چې داعي له دا پکار ده چې کله دعوت ورکوي نو بنیادي خبرونه دې شروع کوي. ودې کې رسول الله توحید نه شروع کړی وربک فکبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. دا الله لوی بیان که او د شرک نه ځان لرې ساته. دا بنیادي مسله ده. اوس که ته دوی ته د اخلاقو مسلې ښې زکات روجې صدقې دا خو ته ډېر مخې ته لاړې. اوس خو بنیاد صحیح که که نه. اخرنی فایده به دا ذکر کو په دې خبرونه چې موږ کومه واغسته هغه ده چې د مانځه ډېر غټ اهمیت دی په شریعت کې. وګوره په دغه ورځو کې مونځ الله سبحانه تعالی هغوی ته وښو نو څنګه به په دې ورځو کې موږ دا کوم مونځونه چې الله به موږ فرض کړي دا به موږ پرېږدو. امام ابن هشام رحمه الله دا خبر ذکر کړې ده چې کله به د مانځه وخت راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خپلو ملګرو سره لاړ چېرته کنده کې چېرته خوړ کې په ځایونو کې به پټ پټ ولاړ د مونځونه به یې کول. او یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ کوو ورسره علي ولاړ رضی الله عنه. دواړو یو ځای مونځ کوو. ابو طالب په دغه طرف باندې تېر شو. د رسول صلی الله علیه وسلم تره چې ویلي وی تاسو څه کوئ؟ نو رسول صلی الله علیه وسلم ته صفا خبره وکړه داسې خبره ده د ما سره په مانځه ولاړ دی وی امرهما بالثبات وی دا کار هم صحیح دی. ظاهره کې داسې هغه دوی مرسته داسې نه کوله چې ما دین قبول کړی. انشاءالله دا تفصیل مخې ته روان. خو دی ورته وویل کار هم څه دی کار هم صحیح دی او د خپل زوی ته یې څه ونه وي چې ته نن بعد د دې سړي سره تا وینم نه نه وی صحیح دی زوی ته سره ګرځوي. خبره مخې ته روانه وه. قریش دې خبرې له دومره اهتمام نه ورکوه. چې ته د یو نیم کس په غوږ ولګېده چې یو سړی راوتی دی وایي چې الله یو دی او داسې د هغوی دا مطلب و چې یو دینداره سړی دی لکه دیندار خو نور هم په هغه وخت کې وکړه هغوی به د دین خبرې کولې چې لکه د الله نه ویرېږه هغوی دیم کس هغه شان دی. لکه د خپلې خبرې کې دا سړي چې نقصاني خبرې خو نه دي. خو خلکو ته به چېرته د دین خبرې کوي دا په هغه وخت کې هم څه کسان دي چې وو چې هغوی به د دین دا خبرې کولې نو دوی په هم دا ګمان شو چې دی همدغه کس دی نو په اوله کې دې خبرې له داسې اهتمام ورنه کړو. 3 کاله چې کله تیر شو او دا پټ دعوت روان دی د مسلمانانو یو ټولګی جوړ شو د هغوی په منځ کې ورورولي پیدا شوه او دوی ښه مضبوط شو. 3 کاله دغه شان رسول پټ ګرځېدلی. قریش وایي چې ځه څه خبره ده کوي دي نو نصیحتونه دي نصیحت خو ښه شی دی خو اوس خبر نه دی چې خبره دومره خطرناکه دی چې ستاسو له جړلې به ختموي. او دوی خو دا مطلب و چې عام دعوت دی. 3 کاله چې کله پوره شو د دې نه بعد مرحله شروع کېږي د هغه دعوت چې رسول صلی الله علیه وسلم ښه ښکاره کړی دی د 10 کاله پورې. د 10 کاله پورې 7 کاله رسول صلی الله علیه وسلم ښکاره دعوت کړی. الله سبحانه وتعالی آیت نازل کو وانذر عشیرتک الاقربین پیغمبره وشروع کړه. اوس د خپلو خپلوانو څخه صفا اعلان وکړه. پټ دعوت ختم شو. 3 کالو پورې چې څومره ملګري کېدو ملګري شو. دغه یو څو کسان چې ما ذکر کوو چې بعض علما وایي چې 40 خو اگر که دا داسې پخه خبره نه ده کمې زیاتې پکې راتلی شي. رسول صلی الله علیه وسلم ته چې کله وویلی شو وانذر عشیرتک الاقربین او دا آیت په کوم صورت کې دی؟ سورة الشعراء کې دی. سورة الشعراء کې وانذر عشیرتک الاقربین دی. خو سبحان الله سورة الشعراء کې چې تاسو وکته او کور ته لاړ شئ ویې ګورئ د ترجمې او تفسیر سره نو په دې کې د موسی علیه السلام قصه ده د بني اسرائیلو سره. الله قصه بیان کړه به بیان کړه چې بني اسرائیل ما څنګه د فرعون نه بچ کړي او فرعون ما څنګه تباه کړی. رسول صلی الله علیه وسلم ته الله داسې اشاره کوي چې ګوره داسې حالات به په تا هم راځي او داسې مرسته به راسره زه هم کومه. دا ستا مخې ته یو کولو کتاب دی موسی علیه السلام د فرعون سره. نو دا قصه ورته بیان کړه. دغه شان په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی د هغه خلکو انجام ذکر کړی. د نوح علیه السلام قوم الله څنګه تباه کړو. عادیان الله څنګه تباه کړي. سمودیان الله څنګه تباه کړي. ابراهیم علیه السلام خلاف چې هغه څنګه تباه شي. لوط علیه السلام قوم الله څنګه تباه کړو. اصحاب الایکه الله سبحانه وتعالی څنګه تباه کړي. دا ټول دې دپاره چې پیغمبره دعوت کوه او ښه مضبوط اوسه او ښه صبر کوه دا خلک به ټول تباه کېږي کوم چې ستا خلاف چې. رسول الله وسلم اولنی کار دا وکړو چې بنو هاشم له دعوت ورکړو. بنو هاشم د رسول الله وسلم خاندان دي. هغوی رالو او څه کسان ورسره د بنو المطلب ابن عبد مناف ومو. دا 45 کسان رالو په رسول الله وسلم پسې. 45 کسان رسول الله وسلم راوغوښتو. سیرت کې راځي چې فبادره ابو لهب مخکې شو خبره یې شروع کړه.
ابو لهب ګوره د رسول الله خپل تره دی، خپل سوچه تره، خو چې ایمان پکې نه که نه هېڅ هم نه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رسول زموږ چې عمل د لاس څوک شاته پاتې شي که نسب یې مخکې نه شي وګورئ. ابو لهب ور مخکې شو، ورته یې ویې محمد صلی الله علیه وسلم دا ستا ترونه دي، دا ټول چې ولاړ دي دا ستا ترونه دي، ستا د ترونو زامن دي. فتکلم ودع الصبح، خبره ښه صفا وکړه او دا نوي قصې چې تا شروع کړي دا ګوره پرېږده، دا دلته شروع نه کړي ګوره. او تر اول نه هغه ووایي او وایي دا یاد ساته ګوره چې ستا په قوم کې دومره زور نشته چې د ټول عرب سره مقابلې وکړي. ته خو دشمني دې غټې واغسته، دا کومې خبرې چې ته کوې که نه ټول عرب به راپاسي او موږ کې دا زور نشته چې د ټولو خلاف ودرېږو. موږ به چې د یو قوم دوه درې څلور خلاف ودرېږو، خو دې ټولو عربو ته به څوک ټینګ شي. او زه به تا ونیسم، یعنې د دعوت نه به دې بند کړمه، او که ته چېرته به دې خپله لار روان یې نو اسانه طریقه دا ده چې دې قریش په دې خاندانونو کې یو څو کسان به راپاسي او قصه به دله ختمه کړي او عرب به ورسره ملګرتیا کوي نورې قبیلې، نو ته به د دوی په خلاف څه کوې؟ سبحان الله. ګورئ د حق مقابله کې باطل څه خبرې کوي. دا نن سبا هم دی چې څوک داسې حق قبول کړي نو دا مشران یې یروي، دا به څه کوو، دا کیلې ده، دا قبیله ده، او دا ستا ترونه دي، دا د ماماګان دي، او دا د نیکه دی، د دوی به څوک جواب کوي. دا قصې دقه شان دلته روانې دي. بیا ورته دا ووایي یو خبره یاده ساته، ستا په دې پلارګنۍ کې داسې بدترین خبرې چا نه دي کړي لکه څنګه چې تا کړي. ستا په دې خاندان کې دې سړی نه یې راوتی، تا چې کومې قصې جوړې کړي که نه داسې سړی زموږ په خاندان کې د سره ونه ووایي. سبحان الله. دقه شان خبرې نن سبا کوي. ولم يتكلم فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم. رسول الله غلی شو، دغه مجلس ختم شو. هیڅ هم ونه ویل رسول الله. بیا به دویم پر رسول الله دغه کسان بیا راوغوښتو چې رالو. رسول الله خبره شروع کړه، زه خبره کوم، زما خبرې ته غوږ کېږدئ. او سیده وایه وی الحمد لله احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. دې پورې چې خبره وکړه بیا ورته دا وی چې څوک د چا خیر خوایي هغه د هغوی سره دروغ نه وایي. زه ستاسو خیر خوایم په هغه رب مې قسمي چې هغه یوازې د عبادت حقدار دی. زه ستاسو خیر خوایم اني رسول الله الیکم خاصه و الی الناس عامه. زه تاسو ته خاص پیغمبر راغلی یم او عام انسانانو ته راغلی یم. والله په الله مې د قسمي تاسو به مړه کېږئ داسې لکه تاسو چې وده کېږئ، او بیا به م الله راپاسئ لکه تاسو چې له خوب نه راپاسئ. د قیامت په ورځ به د سره د هر څه حساب کتاب کېږي. وانها الجنه ابدا او النار ابدا، یا د همیشه لپاره جنت دی یا د همیشه لپاره جهنم دی. ابو طالب پاسېد، هغه هم ناست شو. ابو طالب هغه انسان دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېره مرسته یې کړې. تاسو به انشاءالله په روان سیرت کې واورئ. پاسېد ورته ویې موږ ستا مرسته کوو، خواږه خواږه نصیحتونه کې، بلکل صحیح خبرې کې، ښه رښتینی سړی ته. دا ټول ستا د پلار خپل خپلوان دي، دا څومره چې را جمع شوي دي، دا ټول ستا خاندان دی، دا ټول ستا د نیکه اولاد دی. موږ به سره مرسته کوو او دې ټولو نه مخکې به زه مرسته کوم. فوالله په الله مې د قسمي چې څومره زما طاقت وي زه به ستا دفاع کوم. خدا ده چې داسې به راته نه وایي چې د عبدالمطلب دین پرېږده. دا انسان ګوره یعنې سبحان الله، یو سړی که ډېر ښه سړی خو چې دین پکې نه وي که نه تباه و برباد شي. دا څومره ښکلې خبرې وکړي، خو دا به راته نه وایي چې عبدالمطلب دین پرېږده. ستا دا دین ډېر مزدار دی، خوږې خبرې دې وکړې. اوس مني ګوره دا خبرې خو دومره ده چې خلک به مې ملامته کوي، مشر سړی به تا څنګه دا خبرې پرېښودې. صحیح د خلکو ملامته نه کړو خو لاړ جهنم ته. او که لږ خلکو ملامته کړی وی یو په جنت کې به وي. نو ځکه زه تاسو ته دا وایم چې په دې دعوت کې که څه مخې ته راځي او څوک هم کنځي او څوک درته بدې ردې وایي، څوک د باندې بهتانونه لګوي، وایي دي دا د یو څو ورځو خبرې دي او بیا د همیشه لپاره کامیابي. او که نن تا ځان بچ کړو د دې خبرو نه، آخرت کې به څه جواب ورکړي. ابو طالب بچ شو، انشاءالله مخکې به راشي. ابو طالب چې مړ کېدو رسول صلی الله علیه وسلم او هغه څه وویل. ابو لهب پاسېد
چې کله ابو طالب دا خبرې واورېدې وایي تا خو اوس بد کارو شو بد کارو وي چې مشران پکې مورلو مشرانو کې چاته اشاره ده ابو طالب ډېر اوچت انسان دی او ابو طالب ابو لهب د خپل ورونه دي نو اوس دلته خو دې څه نشي ویلی خو دی وی قریشه نصیحت ته کوم دا هلک منع کوي د دې نه مخکې چې بل څوک یې دنه مړ کړي ګورئ منع یې کوي ابو طالب پاسېد او له سینې وټه وایي څوک به یې مړ کړي زه یې تپوس کوم څوک دې مړ کړي ځه دغې دا خبرې چې کوي دغه شو هغه وکتو چې دا خو مشر سړی دی په دغه کې ودرېد ابو لهب د غصې نه سور شو ووتو د زینه او زه خو لاړم خو نصیحت مې ته وکړو چې ګوره دا سړی به تاسو خرابوي او که تاسو منع نه کړو څوک به یې خرابوي ابو طالب پاسې وایي زه زور یم څوک دې خراب کړي ځه دی چې دا کومې خبرې خبره څه بدې نه دي ویلې څه یې ویلي خو چې آخرت به راځي که نه خو راځي جنت او جهنم د تا ته پکې څه نقصان شته سیرې ته ووایي تا ته رسول صلی چې کله پته ولګېده چې ابو طالب زما په ملګرتیا کې ودرېد او ښه مضبوط نو د دعوت له ښه زور ورکړو او ځکه دا غټ خاندان او دا مضبوط قوم دا د داعي دپاره ښه په دي چې د مرسته کوي ځکه لوط علیه السلام پسې چې کله دغه قوم راغی او ورته یې ووایي چې دغه هلکان راوباسه دغې ورته یې وویل کوم ملایک چې راغلي وو نو هغه په هغه ټیم ارمان وکړي ارمان چې زما طاقت وي او اوي الى رکن شدید رسه مضبوطه قبیله شاته ولاړه او کم عالم چې د قام او د قبیلې نه مضبوطي د دې حق هم ځای په ځای بیانوي دا خبره یې د ساتي د فایدې دپاره دا سره تعصب خبره نه کوم څوک تعصب خبره بیانوم چې رسول صم کې چې زور بیا ډېر راغلی دعوت دپاره پوه شو چې ابو طالب راته شاته ولاړ دی نو د کم داعي او عالم سره چې قام او قبیله مضبوطه نو دی په حق بیانولو کې یېرېږي نه او کوم چې کمزورې د قام او قبیلې نه نو دی لازم نه ده چې یېرېږي به خو غالبا دی چې حق داسې په زړورتیا سره نشي ویلی ځکه چې په ځان لږ یېرېږي شاته به څوک نه وي کله چې هغه ته پته ولګېده چې کسان خو ما سره ولاړ دي نو د دغه د صفا دې غر ته وختو صفا مروه کوم ځای کې چې موږ دا سعی کوو د صفا دې غر ته وختو وایي یا صباحا دا به هغو اواز کوو چې څوک به راجمع کوو نو د قریش ته خاندانونه راجمع شو امام بخاري رحمه الله دا روایت راوړی دی د عبدالله ابن عباس نه په هغې کې دا دي وی کله چې دا آیت نازل شو وانذر عشیرتک الاقربین صعد النبي صلی الله علیه وسلم علی الصفا رسول صلی الله علیه وسلم د صفا غر ته وختو او بیا وی یا بني فهر بنو فهر خاندان ته اواز وکړو یا بني عدي د قریش د خاندانونه د قریش خو عامه قبیله ده په دې کې د نبي خاندانونه دې ټولو ته اواز کوو حتی اجتمعوا ټول لا جمع شو فجعل الرجل اذا لم يستطع ان يخرج ارسل رسولا لينظر ما هو او څوک چې په خپل نشي راتللی هغه به یو کس راولېږي چې تلل سره څه چل دی خلک ټول لا جمع کېږي زه لږ مصروف یم بیا به راته ووایي چې څه چل فجاء ابو لهب وقريش ابو لهب پکې هم راغی د قریش د مشرانو هم راجمع شو رسول صلی الله علیه وسلم ارايتكم لو اخبرتكم ان خيلا بالوادي تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقين وی که زه تاسو ته ووایم چې شاته لښکر دی د دې غر نه شاته د دې وادۍ نه شاته د دې خوړ نه شاته اخو یو لښکر دی په تاسو باندې حمله کوي زما خبره به منئ هغوی نعم ولې به نه منو ما جربنا عليك الا صدق ته خو موږ همیشه رښتینی سړی موندلی تاسو سره دروغ نه دي ویلي فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد نو بیا زه تاسو یروم د یو سخت عذاب نه سبحان الله د دې وخته پورې دا سړی څه دی صادق دی تا وایي چې دروغ خو نه دي خو چې دا خبره یې وکړه یو سکند بعد ابو لهب ورته وایي تبا لک تباه شوي هلاک شي لهذا جمعتنا د دې خبرې دپاره دې موږ راجمع کړو ونن سبب دغه شی یو عالم پسې به ټریلې د نومونو لګولي شیخ القرآن او شیخ الحدیث او شیخ العرب او شیخ العجم او کله او پلانې او علانې فصیح اللسان او لذیذ البیان دا نمونه به یې ښودي بلو چې دغه عالم حق خبره بیان کړي او حق قبول کړي سعودي عرب کجورو خراب کو دا اوس پورې غو تا دومره صفتونه کول دا اوږدې اوږدې پړپړې د پورې تړلې اوس په دې دومره ستا یقین نشته د ایمان کجورو ته ټینګ نه شو دا چې ناشنا خبره په کار خو دا ده چې دومره صفتونه له تا کول او اوس یې حق بیان کو پوه شه
چې دا صحیح حق پرست دی ګوره حق ورته ښکاره شو نو په خپله یې ومنو موږ ته یې بیان کو دا عالم په کارۍ تندی وله ښکل کو په کار خو دا و چې دوی ویلی وې چې ته رښتینی سړی سوی هغو ته دا خبره کړې وه هغه بالکل ته رښتینی دا خبره همدغه شان ده نه د هغې په جواب کې ورته تبا لک وې تباش الله دغه صورت نازل کو تبت یدا ابي لهب وتب وان شاء الله هغه به په روان درسونو کې راځي چې ابو لهب څنګه مړ شوی یو روایت کې دا راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم کو یا معشر قریش ای قریش والو اشتروا انفسکم خپل ځانونه واخلئ د الله نه ځانونه آزاد کړئ لا اغني عنکم من الله شیئا د الله په مخ کې ګوره تاسو له هېڅ فایده نشم درکولی یا بني عبد مناف ای د عبد مناف خاندانه لا اغني عنکم من الله شیئا هېڅ فایده نشم درکولی الله په مخ کې ګوره یا عباس ای عباسه د رسول صم تره ځان بچ کوئ د اور نه ګوره زه هېڅ فایده نشم درکولی یا صفیه عمة رسول الله ای صفیه د رسول صم ترور ځان بچ که د اور نه ګوره زه تاله هېڅ فایده نشم درکولی یا فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم ای فاطمه د محمد صلی الله علیه وسلم لور سلینی ما شئتی من مالی زمانه چې څومره مال غواړه خو دا ته ویم چې ګوره په آخرت کې دله هېڅ فایده نشم درکولی ایمانونه راوړئ اسلام قبول کړئ دا خو واضح دلیل دی چې رسول صلی الله علیه وسلم سره هم هغه اختیار دی کوم چې ول الله ورکړی دی او د الله بنده دی الله ته نشي رسېدی وایي دی د خزانو مالک دی او دی بیماریانې راولي او بیماریانې لرې کوي او مصیبتونه لرې کوي کوم ځای خو دلته وایي زه هېڅ نشم کولی نو په دې کې رد دی په دغه خلکو باندې رسول صلی الله علیه وسلم دعوت دغه شان شروع کړو او دا اواز کم چې د صفا په غر باندې وشو د دې کړنګارې او د دې هغه شور د مکې په دې غرونو کې وچورلېد داسې د دغه ځای نه دعوت شروع شو ښکاره دعوت الله ورته وایي وانذر عشیرتک الاقربین پس او بیا الله د آیت نازل کو فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین پیغمبر کوه هغه څه چې زه درته وایم مشرکانو ته ګوره مه ګورئ اوس کار شروع شو ښه ګرم کار شروع شو فاصدع بما تؤمر پیغمبر څه چې درته وایم هغه به کې هغه کوه واعرض عن المشرکین د مشرکان نه مخ واړوه حدیث نه دعوت چې دغه شروع شو سبحان الله رسول صلی الله علیه وسلم دغه شرک باندې رد کو دغه په خرافات باندې رد کو دغه په عقیدو باندې رد کو ناشنا مثالونه بوت الله بیانول دوی تدیسی و دعوت روا او په مکه کې هغه یو څو خبرې مشهور کړې بیا مشرکانو یو څو خبرې مشهور کړې په چې ټول غوسه شو و سیرت کې راځي د مکه د غوسې نه ډکه شو مکه صرف دغه خاندان نه ټوله مکه ورته د غوسې نه ډکه وه کله چې هغوی دا آواز واورېدو چې دا بوتان څه نشي کولی کله چې هغوی دا آواز واورېدو چې دا پیغمبر دی د تابعداري لازم ده کله چې هغه دا آواز واورېدو چې زموږ په دې منهج څوک مړ شي دی به جهنم ته ځي د هغې د لاسه غوسه شو او یو څو خبرې مشهورې کړې دا به یې ځای په ځای وي یو سورت ذکر کومه یو دا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون هغه ته به آواز کو او د بېادبۍ او د غوسې وایي هغه سړیه ته چې په ما باندې وحي راغلی د لیونۍ ته نن سبا که ما ته څوک لیونی وایي تا ته وایي نو څه پرې کېږي څه له پرې خفه کېږي پلانی ما ته دا وایي او پلانی وایي چې ته وابي او پلانی وایي چې ته د انګریزانو نه پیسې لرې ووایه خبره به هله کوو چې ته ما سره کښېنې ټوس دلایل د دلایلو په میدان کې پته ولګي چې په موږ کې د انګریزانو پیسې څوک خوري په موږ کې باطل څوک خوري راشه کښېنه په خبرو خو کار نه کي یوه دا مشهوره کړه الله څه وایي وقال الكافرون هذا ساحر کذاب دا جادوګر دی او دروغجن دی ځای په ځای به دا خبرې کولې چې په دې طریقې سره دوی دا خلک واړئ اجعل الآلهة إلها واحدا واورې وایي دی وایي چې دا ټول معبودان پرېږدئ او یو معبود دی ان هذا لشيء عجاب ناشنا خبرې وي د شروع کړي زموږ پلار نیکه چې دا خبرې کړي ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة چېرته پلار نیکه زموږ دا خبرې کړي وي نن سبا هم دغه شان وایي ګوره پلار نیکه چېرته دا مسلې کړې کومې چې ته کې
دغه خبرې هغه وخت کوم باطل پرستو کړي دي. وګوره وایي دی وایي چې معبودان دا پرېږدی یو معبود دی، دا د منلو خبره ده. اوس دې ټولو ته دا پته ده چې دا سړی ودرول غواړي، خو څنګه یې ودروي څه چلو کې به چل نه پوهېدو. هلته هغه سړی مشهور دی په صادق او په امین باندې، هلته هغه سړی مشهور دی په اوچتو اخلاقو باندې، هلته هغه سړی مشهور دی په اوچت خوی باندې. اوس داسې قسمه سړی راټینګول دا ګران کار دی. څه چلو کو څه چلو کو دی څنګه راټینګ راځه ابوطالب پسې ورځو. ابوطالب یې بندولی شي او ابوطالب یې منع کولی شي، د هغه پې زور رسي. زه چې زور نو دا اولنی پیر دوی ورله ابوطالب مخ ځکه مخکې سیرت کې ورایي چې بیا به هم ځي. نو دا اولنی ځل شو. اولنی ځل چې کله دوی روان شو په ابوطالب پسې وی مشى رجال من اشراف قریش الى ابي طالب، مشران کسان عزتمن مخوریز کسان ورل په ابوطالب پسې وی ابا طالب. ابوطالب ډېر واره پورې خو ډېر واره ترې موږ ډېر زیات صبر وکړو، خو لکه اوس نور د بوتانو پسې به تېرېدي وایي. ګوره دا اوس بهتان دی ښه، لکه دا خلک زموږ مبارک وي امامانو ته یې کنځلې شروع کړې وي. ته وګوره امامانو ته زموږ د مرۍ په دې خبره وشلې اواز بوغ شو چې د الله بندګانو یو ځکه خو ثابت که که نه چې ما په امامانو پسې کنځلې کړي، کتاب کې مې کړي دي، په بیان کې مې کړي دي، ویډیو دا کوم ځای کې ما کړي دي. خو دا صرف بدنامول چې د دې سړي د دعوت څوک قبول نه کړي، حق قبول نه کړي. ته وګوره استغفر الله استغفر الله دغه خو زموږ منله چې د نن سبا مولیانو پورې ښه ده، خو ګوره امامانو ته کنځلې کوي. لکه دغه امامان نه پوهېدو وایي دی وایي چې زه ښه پوهېږم امامان نه پوهېږو. دا خبرې به جوړوي. نو دوی اوس ګوره ده څه وایي وایي ابوطالبه موږ صبر کوو خو اوس رانه نه کېږي ځکه چې دی بوتانو ته کنځلې کوي او چې د کنځلې نه دي کړي. خو هغه صرف دومره ویلي چې دا بوتان څه نشي کولی، خو داسې کنځلې خو نه دي، دا خو حقیقت دی. په حقیقت باندې دوی خفه شو. نو ځکه دا بعض کسان وایي چې تاسو د امامانو سره محبت نه کوئ. موږ وایو نه، د امامانو سره محبت کوو، خو د دې محبت ته راسې د پیغمبر درجې ته نه رسو. یهود و نصاره دا مني چې موږ د موسی او د عیسی علیه السلام سره محبت کوو؟ نه مني، خو موږ کوو محبت که نه کوو؟ دغه خبره هغوی ته موږ ای یهودو ای نصارو موږ محبت کوو د موسی د عیسی د عزیر علیهم السلام د ټولو سره، خو ستاسو په شان محبت نه چې د الله زامن ترې جوړ کړو. دغه شان موږ د امامانو سره محبت کوو، زموږ د سر تاجونه یې، خو د پیغمبر درجې ته یې نه رسوو. موږ د پیغمبر سره محبت کوو، د وینه او د هر څه پې قربان دي، خو د الله درجې ته یې نه رسوو. موږ د علماو سره محبت کوو، زموږ د سر تاجونه یې، خو د پیغمبر درجه ورته نه ورکوو. دا حقیقت دی. اوس که به د حقیقت څوک خفه کي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه کنځلې خو نه دي کړي، خو حقیقت یې ووایي. وایي بوتان څه نشي کولی. دوی رالو یې کنځلې وکړې، ښه بیا نور یې سجل وکړو. وایي وعاب دیننا، او زموږ په دین کې عیب راوباسي، او دا وایي چې تاسو قمقلان یې، وضلل آباءنا، او زموږ پلار نیکه ته یې ګمراهوي. ته وګوره ابوطالب وایي دوه خبرې دي، یا دا سړی زموږ نه منع کوي، یا ته د منځ نه خواشه. دوه لارې دي، یا دا سړی منع که ته د خصفه وایي چې ګوره کار ستا صحیح نه دی، او یا ته اخواشه نه موږ به د ده سره بیا پوه شو. او ابوطالبه ته خو زموږ په دې لارې ته پکې سره دومره سخت شوی ته زموږ ملګری نه یې، ستا دې دین ته هم به دې ردي وایي. ښه دا و ډېره غوسه کوي، ستا دې دین ته به دې ردي وایي، تا ته هم ګمراهه وایي، وایي دی هم ګمراهه دی، او داسې او داسې. ابوطالب کېنول، ګوره کېنئ، دا خبرې د غوسې نه دي، دا داسې نه تاسو راغلې او خبره رو رو سره خبرې کوله، رو رو سره خبرې کوله. سیرت کې راځي ردهم ردا جمیلا، په دې پستو خبرو کې داسې مطمئن کړو چې نه ګوره داسې نه داسې نه داسې نه، هغوی صحیح ځای څنګه ته وایې لاړو. او رسول صلی الله علیه وسلم چې کله پته ورته ولګېده چې هغوی بیا راغلي و ابوطالب واپس کړو څه یې ونه وي، هغه د خپل دعوت له ښه زور ورکړو. ابوطالب ډېر هوښیار انسان، د هغوی سره خبره ورانه نه کړه، کېنول کېنئ راشئ خوراک څښاک به وکړو، ګپ شپ به ولګو، په ګپ شپ کې به خبره ختمه کړو. خبره ورسره ورو وکړه چې داسې خبره ده داسې خبره ده، زموږ ورواره دی داسې دی دغه دی دا خبره د هغوی سره ختمه کړه. او روان شولو. صحیح ده ته مشر سړی تا ته موږ څه وویل، خو دغه شوه ځه
لاړو. دوی په دویم پیر بیا راځي ابو طالب پسې، هغه ان شاء الله پر روان درسونو کې بیانو. په دې ځای باندې خپل درس ختم کو. روان درس به د دې ځای شروع کو. سبحان الله، څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت ښکاره کو نو د حج موسم راغی. و دا په مشرکانو باندې غټه مسله رااله چې په حج کې به څه کیږي. هلته رسول صلی الله علیه وسلم د خلکو له تو یو خیمې ته به ورننوتو، د مشرانو سره به کېناستو، نو دوی به مجلس شورا کېنوله او باغی کې مشران راوستو د قریش او وی چې دې سړي سره به څه کوو. پای کې مشوره وشوه، باغی باندې عمل وشو. ان شاء الله دا پر روان درس کې بیانو چې سم مشوره شوې وه او اخري نتیجه د مشورې سوه. الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي د دین د بیانولو، او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو. او څنګه چې الله سبحانه وتعالی موږ په دې مبارک جومات کې یوځای کړي وي، دغه شان الله سبحانه وتعالی موږ د خود پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې یوځای کړي. هذا والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.